د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. اسلامي امارت د نړۍ له هېوادونو سره د اړیکو د پراخولو په هڅه کې د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راغلی تر څو د سیاسي سوداګریزو امنیتي اړیکو پراخول او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه بحث وکړي. افغانستان هیچ گونه مشکل در مقابل آسیای میانه نداره، بلکه این پاکستان است که دروازه ها را بسته کردن. په افغانستان کې سوله او ثبات د منځني ختیځ د امنیت او آرامۍ کلي ده. د ازبکستان ولسمشر په مرکزي اسیا کې سوله او ثبات د افغانستان په پرمختګ پورې تړلی بللی او ویلي دي چې د افغانستان د ستونزو له حل پرته د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د سولې او ثبات ټینګښت ممکن نه دی. که چا په پاکستان کې قراردادونه یا خریداري کړي وي 3 میاشتې وخت ورکول کیږي. په همدې مدت کې دي خپل ټول حسابونه هلته تشبیه او کار دي راونغاړي. اسلامي امارت له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو لټولو په درشل کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند وایي چې د چابهار بندر د پاکستاني لارې د بدیل په توګه د افغان سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي او په ورته وخت کې په بازارونو کې د نرخونو د ثابت ساتلو کې مرسته کړې ده. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لاله یم. د تاجکستان ورلپوړي پلاوي نن کابل ته ورسېد تر څو له اسلامي امارت سره اړیکې ښې کړي. سرچینې یک ټلویزیون ته وایي چې پلاوي کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت امنیتي څانګه او نورو دولتي ادارو چارواکي شامل دي. د پلاوي د سفر موخه د سیاسي سوداګریزو او امنیتي اړیکو پراختیا او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه خبرې اترې دي. افغانستان ته د ګاونډي او سیمې هیوادونو د لوړپوړو چارواکو له سفر وروسته دا ځل د تاجکستان یو پلاوی د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د اوسني حکومت سره د اړیکو د ښه کولو په موخه کابل ته راغلی دی. سرچینو یک ټلویزیون ته ویلي چې دغه پلاوی د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت امنیتي برخو او د هغې هېواد د نورو دولتي ادارو چارواکي پکې شامل دي. د سرچینو په وینا د دې پلاوي د سفر موخه د سیاسي سوداګریزو امنیتي اړیکو پراخول او د افغانستان د سفارت په اړه په دوشنبه کې خبرې کول یاد شوي دي. د سیاسي چارو شنونکي باور لري چې له تاجکستان سره د سیاسي اړیکو ښه کېدل به په سیاسي همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کولو کې ګټور پای ته ورسیږي. و مسلما با توجه با حقوق و منافع مشترکی که افغانستان و تاجیکستان به عنوان دو کشور همسایه و همجهار با همدیگر دارند و در این شک وجود نداره که اساساً دیدارها و گفتگوهایی که در میان مقامات این دو کشور صورت میگیره میتواند در خصوص تقویت روابط دیپلماتیک، اعتمادسازی در میان دو کشور و همچنان در حوزه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی بسیار مهم و مؤثر واقع شود. په منځنۍ اسیا کې د هیوادونو له ډلې تاجکستان یوازینی هیواد دی چې په تیرو 4 کلونو کې له اسلامي امارت سره تودې اړیکې نه دي لرلې او په دې موده کې څو ځلې د اسلامي امارت د مخالفینو کوربه پاتې شوی دی. له دوشنبې سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا د اهمیت په پام کې نیولو سره کارپوهان په دې برخه کې د همکاریو پراخول د افغانستان په ګټه بولي او په اوسنیو شرایطو کې د ښه اقتصادي اړیکو په مدیریت او ټینګښت ټینګار کوي. آمدن هیئت تاجیکستانی در افغانستان با وجود که دشواری‌های کلان افغانستان و پاکستان در این مورد در مورد مراودات تجاری میشه، یک نوید بسیار کلان و یک حرکت منطقه در مقابل پاکستان شمرده میشه، به خاطر که تاجیک‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها و قزاق‌ها و قرقیزستان اینا علاوه از اینکه رابط خوب از طریق ایران ندارن که با تیر حرکت بتن، اینا یک احتیاج کلان رسیدن به
بازارهای جنوب آسیا دارن و این حرکات که جنوب آسیا را باید وصل کنه امرای آسیای میانه، فقط افغانستان ما در تقریبا در اولیگوپول موقعیت قرار داریم. دا ویل چې اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته د اقتصاد محوره سیاست په غوره کولو سره هڅه کړې چې او نړۍ هیوادونو سره ښه اقتصادي او سیاسي اړیکې ټینګ کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت بخیر، خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب، تاجکستان خپل پلاوی کابل ته رالیږلی تر څو د افغان لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې ترسره کړي. فکر کوئ چې اوس مهال تاجکستان هم پر دې حقیقت باندې پوه شوی چې اسلامي امارت د افغانستان عیني واقعیت دی؟ مننه جناب لاله سلامت، تاسو تحقیقي همکارانو دون کارونکو سلام احترامات ولیکوم. تاجکستان هم د افغانستان او ګاونډ هیواد ده. بله. د من سره شریکه پوله لري. بله. طبعا له قضایا او مسایل نه ځان لري کولای نه شي. بله. او دا په دې باندې پیږي چې دلته امنیتي تهدیدونه لکه د تورونه چې پاکستان لګي او همیشه له پاکستان له دې جنه تورسي ډله راغلي دي بیا مرکزی اسیا خواته تللي که جنبش نوزت اسلامی تاجکستان د عبدالله نوري او د نور په مشرۍ و یا چشنیا و یا مثلا ازبک و نوزتونه دلته چې ورتله معمولا دوی ترننګ پاکستان ته راتله کول او بیرته تله. اوس هغه اتهامونه کیدو ته مشکلات دوی خو نگران دي امنیتي لري. بله. دا یو مشکل. بل دایم غواړي د تجارتي سوداګري پیږي چې افغانستان سره اوس خو له پاکستان سره سوداګري اړیکې غوڅې سوي دي یا غوڅې کیږي. دا غواړي چې روابط جوړ کړي د خپل ګډ د پر دایم غواړي د افغانستان ترازی استفاده وکړي، جنوبي اسیا ته ځای ورسوي، هند پورې سوداګري چارې مخ ته بوځي او همدارس افغانستان لپاره هم ګټه کوي. دوی پیږي د دې موادي راځي سوداګري او د منګم له تاجکستان ترازی استفاده کول تر مرګ او وګورو شرقي اروپا پورې. بل دی خواته سیاسي اړیکې دي. دوی غواړي چې مثلا ډیپلوماټیک اړیکې پراخې تر پرونه پورې خو د تش پرون د جمهوریت یو کس ورته ناست و، هغه یو نشنالیست کس و، ظاهر اخبار ورته کسې ورته خلاف د ټولو افغانانو د ملي ګټو عمل کاوه. خو هغه په هر صورت باندې یعنی په سفارت اړیکې هلته نه وي او دلته تاجکان غواړي افغانستان ته راسي، هم سوداګر راسي هم نور کسان او هم په ځمن کې افغانان ته ډېر زیات ډېری کډوال د ضرورت لري په ټوله کې غواړي چې دې سره اوسي. دا البته شخصي یعنی ذاتي تاجکستان هیله اما په دې باندې پیګوز د پردې شاته روسیا ده. بله. روسیا مارد صاحب دغه پوښتنه زه غواړم وکوم چې دغه بدلون 4 کاله وروسته منځته راغی او وروسته له هغو منځته راغلو چې روسیې اسلامي امارت په رسمیت وپېژندو. دا چې تاسو وایئ چې روسیا ده دا مسله یو طرف ته، آیا فکر کوئ چې په ټوله کې دغه مشترک المنافع کوم هیوادونه چې دي یا د منځنۍ اسیا کوم هیوادونه چې دي تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، آیا د روسیې لخوا به کومه مشوره ورته ورکول شوې چې اوس یو وخت دی چې اسلامي امارت نور په رسمیت وپېژنئ؟ ګوره یو خو دغه ټول هیوادونه چې شوروي که د پنځلس جمهوریت دا اوس هماغه حالت کې پاتې دي. که څوک لږ بغاوت وکړي لکه اوکراین بیا هغسې ولي یې راسم مستحکم داسې فکر بله دې بیا نه داسې حالت او داسې کوي چې نور بنیادونه ورته خرابېدي. د اوکراین جګړه پوتین کولی شي په یو ورځ کې ختم کړي، په یو ورځ کې په زیلینسکي راونیسي، مړي کړي، همالته بمبارد کړي او هر څه ختموای شي. مګر دا کار په دې نه کوي چې دغه د اوکراین هغه زیربنایي او هغه لوی لوی چې دی پرې نازېده و زیرمې وي او په خپل مټ کې ورته ودرېږي، هغه ورته مکمل بشپړ له منځه بیایي او نور د عبرت درس نور هغو ته ورکوي، نور جمهوریتو ته ورکوي او په زمن کې دی په دې حالتونو کې غواړي یو څه خاوره د اوکراین هم واخلي ترلاسه کړي او بیا هم یو تهدید نور هم غواړي چې اروپا راځي ته وسله استعمال کړي، نه غواړي خپله وسله استعمال کړي. د هغوی په وسله هماغه خپل هدف ته ځاوړي. دا دوام د جګړې د اوکراین ده. نو بنا دا هېوادونه استقلالیت نه لري. دا چې روسیې اوس افغانستان په رسمیت پېژندلی کېدای شي د متحدین هم ورته اقدام وکړي، اما په ټوله کې خبره بل چېرته ده. هغه دا ده چې روسیه مستقیم د خپل حریف دپاره د امریکا او د غرب لپاره په افغانستان ته تګ راتګ ناسته او پلان نشي پلي کولی. په دې څه تاساساتونه موجود دي. روسیه وخت راغلی افغانستان نه کال اشغال کړی او فزیکي او
دلته کومنستان 14 کاله په واک کې کېنول، ډېر زیات فجایع او ډېر مشکلات ته منځته راوستل افغانستان ته. دغه اساسات پر بنیاد د مرکزي اسیا هېوادونه خصوصا هغه چې زر جذبېږي په ورنګه تاجکان، ځکه افغانستان کې تاجکان هم شته او زبم فارسي او دری او تاجکي استعمالېږي، نو بنا یو څه دود او دستور سره مشترک لرو. دا هېواد ډېر زیات کوشش کوي چې افغانستان ته راوړاندې سي. د دې له پوښښ لاندې استخباراتي لوبې هغه لویې پلانونه برنامې چې دي، لکه مثال په توګه روسیا په دې پیږي چې پاکستان دغه بې ثباتي دې لپاره جوړوي چې امریکا ته زمینه د راتګ مسایل روسیا خو مستقیم نه سي راته یا کوم تفاهم چې لري له امریکا سره ته خو ملي ګټې به خپلو اسرې کرښې مرتبط سي. دا کارونه کوي عمله دې نه چې قضایونه دې نه ځان خبر کې مجبوره چې اوس تاجکستان هم سفاره جوړوي، ترکمنستان به هم جوړوي، ازبکستان به هم جوړوي، قرغیزستان او قزاقستان به هم جوړوي. کېدای سي نور هېوادو ته وایي تاسو ته زر افغانستان ته لاړ سئ او تیار اوسئ او دلته فعالیتونه باید پلي کړي. نو بنان یو وخت کې د ډاکټر نجیب په وخت کې به یا د په ټوله کې د پخواني رژیم د خلکانو پرچمیانو په وخت کې شپږم ریاست به هر پخوانی پردی ډیپلومات به تعقیباوه، یا اووم ریاست اجنټوري پروګرام به درلود، ډیپلوماتان به یې کتله. دلته دننه بم ریاست اول ریاست اردو به زموږ وزارت خارجه کې کار کاوه، څوک ځي او څوک راځي. د څېړنې دپاره ځکه چې کوم استخباراتي لوبه د ډیپلوماتیکو اساسو د پلاس باندې ونسي، نو بنا روسیا اوس مجبوره ده چې دا خلک راوړاندې کړي او تاجکستان درست 100% دلته اوس خبر دی چې دا خو دوی دې نیاز دپاره یا دې اړتیا لپاره غلي موږ څه اخیسته تر کوی څه پلانو ته لرو، درست څه برنامه لرو، موږ ته ګټه لري د تجارتي سوداګري او په ډېره بخښنې سره مورد صاحب، په ډېره بخښنې سره که خپله تاجکستان ته وکتل شي اوس مهال خپله تاجکستان د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ خپله تاجکستان د سیمې هېوادونو سره څنګه اړیکې لري، په ځانګړې توګه له پاکستان سره، او څنګه کولی شي د تاجکستان سره تعامل د افغانستان کوم په سیاسي سټیج کې چې کوم ځای دی هغو کې نور هم د افغانستان پرستیج یا هم اهمیت نور هم پورته شي؟ ګورې دا خبرې خو اوس نه دی شروع سوی، یو پلاوی د طالبان هم تللی و د امارت اسلامي په تاجکستان ته، دا سیګنالونه پخوا ورکړل سوي. نو بنا دلته باید 100% د افغانستان چارواکو دې کې باید تدابیر نیولي، پلان جوړ که نه یې کړي دوی نه بیا نو وروسته پاتې خلک دي او زه مطمئن هم دې کړي دي. دلته اوس سوداګري د افغانستان لپاره ښه بدیله لار ده. تاجکستان ډېر لوی هېواد ده اما هغه نفوس کم ده، 8 میلیونه نه زیات نفوس نه لري. ښه کلخوز او سلخوز او زراعت او هر څه پکې دي، ښه فابریکې پکې دي، روسیې له وخته ته پاتې دي، شوروي له وخته. خلک علاقمند دي چې موږ سره تجارتي وکړي ځکه په ژبه سره پوهېږو. په زمن کې له دې نه ګاونډي هېوادو ته تر روسیې او تر شرقي اروپا پورې د موږ توکي ډېر نورمال رسېږي او اوس اورګاډی هم ورسره لرو، یعنې ډېر لوی سهولت دلته موجود ده. ډیپلوماټیک اړیکې هم کولی تاجکستان په سیمه کې ښه موږ ته لابیګري وکړي دغه ستونزې حل فصل هم کړي. خو بیا راځم خصوصا په اقتصادي چې موږ توکي چېرته لیږو یا توکي راځي موږ ته د تاجکستان سره د موږ لپاره په دغه موقع کې چې ما وخت مرز وکړه چې پاکستان سره موږ لاره وتړو، د تاجکستان او د تاجکستان له ترونه له خاورې نه نور مرکزي هېوادو ته حتی اروپا شرقي ته ښه سوداګري چار مکتب بوړله او راوړی سو. تاجکستان ښه وړه لري ډېر زیات، ځکه زراعتي مځکه بې نهایت زیاته ده او ټول ماشیني ده، ډېر ښه په صورت باندې موږ سره که دا پروتوکولونه یا تړونونه لاسلیک کړي د موږ تقریبا تر ډېر وخته پورې تر 10-50 کاله پورې کېدای شي موږ له ده سره که تړی یوازې اړیکې ولرو سوداګري موږ ته هر څه بس دي. نور د بورسیا دپاره د زده کوونکو دپاره د کار لپاره تاجکستان بهترین ځای ده. وروستۍ پوښتنه مورد صاحب، ډېره بخښنې سره درست په ډېره بخښنې سره وروستۍ پوښتنه په یوه دقیقه کې جواب، آیا د طب له نګاه نه یا په ټوله کې کوم مریضان چې دي دلته په افغانستان کې دوی مرضونه البته ضرورت لري چې په بهر کې تداوي وکړي، تاجکستان یو له هېوادونو څخه کېدلی شي زموږ لپاره چې هغلته زموږ مریضان لاړ شي؟ په ډېره لنډو کې یوه دقیقه کې مورد صاحب. له مخکې نه حتی د شورنزا له وخت نه ته لویه شفاخانه جوړه سوې په کولاب کې، ما لیدلې هم دا شفاخانه او دا ځینې ستا هلته موجود دي، اما که بیرته یاست د افغانستان لپاره بس ډېره ښه شفاخانه او ډېر ښه
دفترونه او هر څه ته جوړ شوي وو له پخوا نه، او ډېر ښه ترانزیت لار هم نه لري، ډېر نورمال تګ وراتګ کېده. که دغه بېرته یو ځای سي خروف کې یو ځای د افغانستان قوسلګري او دام شته، ډېره زیاته چې مننه. دغه جونه بېرته یاسي کفایت کاملا کفایت ډېره مریضي د همالته د درس لپاره ښه یونیورسټیانې وي د افغانستان په پخشه درلوده، یعنې هر څه کې او کارګر دپاره ځکه بیا عرض کوم تاجکستان کارګر ته که 5 میلیونه هم ولېږي دوی ضرورت لري ځکه دوی ساحه ډېره لویه ده، فزیکي نیمګړې کمه ده. مار صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.